کم انسان چې سحر او ماخام دا آسان کلمه صرف لس پیری وي نو دغه انسان ته به واته فائدې الله تعالی ورنصیب کوي. اوله فائدہ د دې انسان غریبي به الله تعالی مکمل ختمه کی او الله تعالی ورته مالداري ورنصیب کی. دویمه فائدہ الله رب العزت په دغه انسان پریشانه مکمل ختمه کی. دریمه فائدہ وي د دې انسان قرضونه به الله تعالی مکمل ختم کی. څلورمه فائدہ وي الله رب العزت په دغه انسان د بدن سستی مکمل ختمه کی او چستی به الله تعالی د بدن ورنصیب کی. پنځمه فائدہ وي الله رب العزت په دا انسان د ټول خلقو د شر نه محفوظ اوساتي. شپږمه فائدہ وي الله رب العزت په دا انسان د بخل نه محفوظ اوساتي. اومه فائدہ وي الله رب العزت په دا انسان د دنیا چې څونه فتنې د څونه فتنې په دنیا کې دي د دې ټول فتنونه به الله رب العزت محفوظ اوساتي. نو ډیره بهترین او مجربه کلمه د په حدیثو کې دا کلمه راغلي د فضیلتونه نبی علیه الصلاۃ والسلام بیان کړی دي. نو ټول مسلمانانو ته گزارش دی چې دا کلمه تاسو زده کړئ او سحر او ماخام دا لس پیری ویل شروع کړئ. صحیح شو؟ کلمه دا سیده اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بس دا کلمه دا ټول ته گزارش دی چې دا کلمه تاسو زده کړئ. خیر دې که زده کول نشئ بیا یاد ونشئ ویلي د دې ویډیو نه تاسو سکرین شاټ ځان لواخلي په سکرین باندې تاسو ته دا کلمه ښکاري سکرین شاټ ته ځان لواخلي د موبایل نه هم دا کلمه تاسو لس پیری ویل شي دا ټولې فائدې به الله تعالی تاسو ته در نصیب کوي. صحیح شو؟ په دې باندې په خپل عمل وکړئ نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو هم تاسو ډیره شیر کړئ چې ټول مسلمانانو دا کلمه زده کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مخ آباد ساته. دعاګانې کوي دعاګانې وکړو. الله پامان.